اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مسلمانانو ورونو، نن د اسلام د یو حکم، د یو امر، د یو طریقې په اړه او د مونږ په ټولنه کې د هغې په مقابل کې د یو غلط رواج په اړه باندې لنډه خبره درته کومه. اسلام کې چې مسلمان ته امر شوی دی چې کله یو مسلمان د بل مسلمان سره مخامخ شي نو باید هغه یو مسلمان په بل مسلمان باندې سلام اچوي، او د سلام الفاظ چې مونږ ته په حدیثو کې ذکر شوي دي هغه په دې طریقه سره ذکر شوي دي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا چې سلام په اسلام کې ډیر اهمیت لري، په هغه باندې به ډیره خبره نکو، خو صرف دومره به ووایو چې کله یو مسلمان بل مسلمان ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ویي نو دغه انسان ته الله 10 نیکی ورکوي، او دغه رقم ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ومغفرته څوک ویي نو هغې ته 10 یا 40 نیکی ورکولی کیږي. دا میک ته په اسلام کې د دې حکم دی، او دا یو ډیر بهتره کلمه ده، او دا د ایمان د تکمیل سبب دی چې د مسلمان ایمان سره کامل کیږي. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسو کامل مسلمان نشئ جوړیدای تر هغې پورې چې تاسو یو د بل سره محبت ونه کوئ، او بیا فرمایي چې آیا زه تاسو ته یو داسې چیز ونه ښیم چې په هغې په برکت سره به د تاسو په مابین کې یو د بل سره محبت پیدا شي. صحابه کرامو عرض وکړ چې ولې نه یا رسول الله، ضروري وښیه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل افشوا السلام، سلام خپیر کئ، خپل مابین کې یو په بل سلام اچوئ. نو دا د ایمان د تکمیل علامه ده او ډیر فضائل ډیره بهتري لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام فرمایي چې موږ به د دنه په سلام کې مختولی نه شکړی، کله به چې د سره مخامخ شو اول به د سلام را بنده وچوه. په لښکر کې په یو ټولي کې به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم روان و، رسول الله صلی الله علیه وسلم به چرته ته، خو لیکن کله به چې مخته یو څوک روغله څوک به نسو، رسول الله صلی الله علیه وسلم به ځون مخته کو چې په هغې باندې سلام دی وچوي. نو ډیر بهتره کلمه ده دغه، خو لیکن نن سبا د موږ په ټولنه کې یو غلط رواج د هغې نه جوړ شوی دی، هغه دا چې مونږ کله یو د بل سره مخامخ شو نو غږ وکړو ستړي مه شئ، صرف همدې باندې اکتفا وکړو، بس دا د مونږ سلام شي. اگر چې ستړي ماش په اسلام کې ناروا نه ده، خو لیکن د سلام په ځای باندې باید صرف ستړي ماش هغه مروج ونه ګرځوو، بلکې هغه سلام ټکی مروج کو، هغه مونږ تاسې عادت وګرځوو. د مونږ اکثره ځوانان بس صرف دا خبره وکړي چې ستړي مه شئ. هغه شیخ صاحب د خدای شهادت قبول کړي هغه به خبره کړله، وایي ستړي مه شئ، دا معنا چې نور که د لوږې مړ کېږي، که د خیبه مړ کېږي، که مټار پسې در شپه کېږي، که هر څه پسې در کېږي، هغه دې وشي، خو چې خالي ستړی نه شئ. سلام په اسلام کې چې کوم راغلی دی یوه جامع معنا یې ده السلام علیکم، سلامتیا دې وي په تاسو باندې، د هر ضرر نه، د هر قسم ضررې نه د په تاسو باندې سلامتیا وي، نو باید هغه استعمال شي، نه دا چې خالي ستړي مه شئ. یا بعضې خلک سهار په خیر غږ وکړي، سهار په خیر، شیخ صاحب ویل چې سهار په خیر، نور که په غرمه کې مړ کېږي او که څه شی په درکې کې ودې شي، خو چې سهار دې په خیر وي. نه، باید د هغې په ځای باندې موږ تاسې سلام عادت کو، یو د بل سره چې مخامخ کېدو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ویو. او دغه رقم ته نن سبا په موبایل کې یو د بل سره خبرې کو، مونږ ته به خلیفه صاحب خبره کړه، وایي موجوده فقهای کرام فرمایي چې کله یو څوک بل چا ته ټلیفون وکړي، یو مسلمان بل مسلمان ته ټلیفون وکړي، نو دا بعینه داسې حکم پیدا کوي لکه یو مسلمان چې د بل مسلمان سره مخامخ شي. خو دا چې د تو سره مخامخ شو نو باید سلام پوچوي، نه دا چې مونږ یو د انګریزي لفظ هلو یا څه استعمال کو، هغې په ځای باید السلام علیکم ورحمت الله ویو، نو هغې نه وروسته بیا یو د بل سره خبرې وکړو. نو دا هغه غلط رواج چې په موږ په ټولنه کې مروج شوی دی، یا ستړي مه شئ، یا سهار په خیر، یا هلو، یا نور داسې الفاظ چې هغه د سلام په ځای مروج شوي دي، دا باید ختم کو. د دې په ځای باندې باید السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته یو د بل سره ویو. کله چې یو د بل سره مخامخ کېدو نو دا قسم سلام باید وچوو چې هغه هم به سنت طریقه په ځای شي، او هم به مستړي ماشه شوي وي، او هم به د سنت موافق